په افغانستان او ځانګړي ډول ننګرهار کې له تازه سبزۍ وروسته تازه میوو د ځان بسیاینې په لور ګام اخیستی او سږکال به په ننګرهار کې 10,000 مټریک ټنه شفتالو بازار ته وړاندې شي. په ختیځ کې د NHLP د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروژې د برخې رئیس انجینر رحمت ګل سیرت وایي له 2013 میلادي کال راپدې خوای د زراعت وزارت په لارښوونه تر اوسه په ختیځ کې 11,000 جریبه باغونه جوړ کړي چې شاوخوا 15,000 په ننګرهار کې دي. سیرت وایي د شفتالو او ستروسو باغونو سربیری بادام، پسته، املوک، زردالو، انګور او یو شمېر نور میوهدار باغونه شروع کړي چې په نږدې راتلونکي کې به وکولی شي چې د تازه میوو په برخه کې هیواد په ځان بسیا کړي. د کرنې وزارت اساسي برخه چې ده هغه د ترویج برخه دي. د ترویج له لارې کولی شو چې دهقانان تشویق کړي تر څو سرمایه ګزاري وکړي دلته. نو که دې کې زمونږ بزګران او زمونږ هغه سرمایه ګزاران دې کې برخه واخلي او سرمایه ګزاري وکړي په دې برخه کې لرې نه ده چې موږ د هغه خودکفایي حالت ته څه کوي چې زمونږ به یو نیشنل والیو چین باندې به دغه د باغداري او د مالداري به دا زمونږ بدله شي. دومره کاروبار ته زمینه برابروي باغداري چې کولی شي چې ټول دا زمونږ هیوادوال دغه وزګار وګړي چې د دې دپاره د کار زمینه برابره شي. د باغونو مالکان وایي په کرل شوو ځمکو له باغونو خوښ دي او زیاتوي چې تر بل هر وخت او هر څه ورته باغونو ډیر حاصل ورکړي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې باغونو جوړولو ته د نور هم پاملرنه ډیره کړي. مثمر انرژي چې شفتالو دي، نارنج دي، الوچي دي او املوک دا باغونه مې جوړ کړي. دغه سږنی کال د حاصلاتو دغه دی اول کال دی، یعنی هغه حاصل چې موږ د یو باغ نه اخلو دا موږ په تقریبا 15 کالو کې د یو جریب د ځمکې نه نشو اخیستی. د حاصل خو دا تقریبا چې په کوم 2 جریبه ځمکه ده او سږ کال یې په 3 لکه روپۍ خرڅ کړی دی او امید خدای ته چې کال ته کېدای شي موږ د ډېر وکړو بل کال یې 3 خوشا کړی وي. سږ کال ته 3 لکه کړي حاصل زموږ ډېر برابر حاصل خوشحاله حاصل بالکل نه راځي. د تازه میوو کاروباریان او کارکوونکي وایي د ننګرهار میوه خوندور او تر ټولو ارزانه ورته تمامیږي او په خبره د خلکو کاروبار هم ورسره ښه روان دی. دلته کریټونه بندوم او میاشتې خپل حسابه پیسې راکوي راته او زه دلته خپله غریبي کوم او بازار کې خوښوي. بازار کې ورته د وطن میوه ګلونه وایي ټول زیات خلک میوه دلته شلتالو دی ته څوک نه خوښوي د وطن ګلونه ورته وایي ځکه زموږ افغانستان کې دا میوهجات وشي زموږ ډېر نسل ته پې پیدا رسېږي او ډېر نسل هم پې خوشحاله راځي. زموږ پکې غریبي شته دی د ټول مسلمانانو پکې غریبي دی. دا میوه موږ را شو کوو کابل ته هم لیږو پاکستان ته هم لیږو هر ملک ته لیږو. موږ دا قصب د وړه ژمه لکه مانټم ده دا شلتالو دی الیچه ده خرمانۍ ده باندې کې موږ اخته یو. که چیرته دولت او اړوند مؤسسات د باغدارۍ او مالدارۍ په برخه کې سرمایه ګزاري وکړي او باغداران د خپل وجود خولې توی کړي نو لرې نه ده چې دا کاڼي به لالونه شي او دا بوټي به لونګ. شکیل احمد سید د انعکاس راډیو ټلویزیون د کامې ولسوالۍ د دهطاهر قریه.